دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار دره ده. هغه ځای چې د ماشومانو خنداګانې د هرې کوڅې زینت وي. د خلکو د هیلو ډک کورونه ودان وو او د غرونو په لمنو کې د ژوند سندرې اورېدل کېدې. خو اوس د خندا پر ځای دلته یوازې ویر پاتې دی. کورونه تر خاورو لاندې شوي. د دوشنبې شپې شدیدې زلزلې چې د ریشتر په کچه 6.2 درجې وه د مزار درې پر هر کور دروند ګذر وکړ. ماشومان، میندې، پلارونه، ان هغه کسان چې د ښادۍ په مراسمو کې سره راټول شوي وو د تل لپاره یې غږونه غلي شول. خو د دې ټولو چیغو له منځه یو غږ د زړه درزونه څیري. هغه یوازې یوه کلمه وایي. هغه پلار چې اوس تر خاورو لاندې پروت دی، خو هغه نه پوهیږي چې دا غږ به هیڅکله بیرته ځواب ورنه کړي. په دې سیمه کې زرګونه انسانان شهیدان شول. زرګونه نور ټپیان دي. هره کوڅه غمجنه ده. هره دروازه بنده شوې ده او هره مور د خپل شهید شوي اولاد ترڅنګ په ژړا ناسته ده. دا څلور بچي تا دي؟ دا وای. څو دې پاتې دي؟ یو مې نسته. جنازې پرله پسې دي. په هره کوڅه کې د ماتم چیغې دي. خلک خپل عزیزان خاورو ته سپاري، خو د زړه درد یې لا ژوندی پاتې دی. مرستې له بېلابېلو ولایتونو راورسېدې. خلک د زخمیانو په ژغورلو او د مرستو په ویش کې بوخت دي. خو د دې درې ژور زخمونه یوازې په مرستو نه رغېږي. دلته هره دروازه د شهیدانو دروازه ده. شهیدان خاورو ته وسپارل شول. کورونه له منځه لاړل، خو درد لا هماغسې د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې دی. دا د کونړ درد دی. دا د مزار درې چیغه ده. دا د هغو معصومو ماشومانو له منځه تللی ژوند دی چې یوازې د پلار نوم ته د تږو سترګو یاد پاتې شو.